غټو گناهونو والا له سفارش کوي او شفاعت به کوي، لیکن عبادت سونه کوي. عائشہ صدیقہ فرمائی وی د شپې به جړل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي. او دامره اوږد قیام به وکړه په مانځه کې حتی تورمت قدماه، چې خپې مبارکې به وپړسېدې. دا شوق غواړي هر شی، د الله مینه غواړي. که د الله سره مینه برابر شوه او په زړه کې د خدای ذات کېناسته او اخرت د توجه شوه، نو بیا به بل څوک داسې بې عبادته به څوک هم پاتې نشي. قسم د صحابهو د مرګ په وخت کې سعید ابن جبیر حجاج ابن یوسف راونیوه وجې. حجاج ابن یوسف خو ظالم تیر شوی دی، سعید ابن جبیر ته وی په زړه د سارمان شته؟ وی آو، وی د پوره کا، لږ ټیم در کوم پوره کا. نو داسې وخت کې سارمانی چې بچی سره ملاقات وکم، ښځې سره ملاقات وکم، بچی ښکل کم، وصیت ولیکم دا مال د پلان کی، دا د پلان کی، دومره مال مې دله ورکې، دومره دله ورکې، د بچو مې خیال وساتې. خلک دا کوي. سعید ابن جبیر ورته وی په زړه مې یو ارمان دی، وی زه پوره کا، وی څه ارمان دی؟ وی 2 رکعته مونځ، دا مې ارمان دی. او بیا څه وی؟ وی زړه مې غواړي چې دا مونځ ډېر اوږد کم، خپل رب ته ډېر اوږد مونځ وکم. خو ته به وایې چې د مرګه یریږي نو مونځ اوږدی، ځان له وخت اوږدی. زه مختصر به وکړو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ چې کافرانو کله گیر کو بویه ته د حرم نه بار وست او شهید کړي او لرګي ولا خخ کړي د پسوله کوي، پسوله او گیر چا پیرا نيزو غشو ولا وت ولار دي. ابو سفیان ورته وی خبیب په زړه د سار مان دی. اوس ګوره خلک هم دغه ارمانی وصیت لیکم د مال د بچو د ښځې. حضرت خبیب ورته وی په زړه مې یو ارمان شته، وی زه پوره کاسم د وجنو دی ارمان دی پوره کا. سار مان دی وی 2 رکعته مونځ. الله خوشحالو تعالی در روانې م الله یو منټ پس 2 منټه پس تعالی در روانې ما لږ معمولی یو منټ 2 مې پاتې دی. الله دې کې ځان بچی خدا نه خوشحالوم تا خوشحالو. ادرې 2 رکعته مونځ وکړه. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. یو 2 شعرونه وې 2 رکعته مونځ وکړه. ابو سفیان زړه مې غواړي چې ډېر اوږد مونځ وکړم، خپل رب ډېر زیات خوشحاله کړم. خو تاسو به وایئ مرګ نه یېرېږي مونځ اوږدی. دا شوق غواړي، الله سره مینه غواړي. قسم دې حیران پریشان شم چې پروردګار مخلوق په کم طرف روان دی. په خوا که د مونځ عبادت به د چا نو، کمالی به نو، نو تسبیح به لاس کې وي، د جب عبادت خو به وکړه. لا اله الا الله تسبیح به مولا له براغ استاد جی څه ذکر وخایا، وظیفه راکړه چې څه ذکر ووایم. تسبیح به لاس کې وي. بوډا دی او که هلک دی او که ښځه ده او که جنۍ ده، نن موبایل په لاس کې نو څه کوي؟ کوم طرف ته خلق روان دی؟ مولیانې زمونږ د کاره وستل. مولا کتاب نه ګوري استاد د پاره، درس د کتاب نه ګوري، موبایل. طالب چې سبق وایي بیا دا نه وایي چې ولګه د دې مطالعه وکم تکرار وکم موبایل. سکول کې استاد ماشومانو ته سبق نه چې لږ معمولی ټک ټک زر ځان اوزګار کې وکینې موبایل. الکان د استاد سترګې ساری کې اخواشي موبایل. حتی په دې ټریفک پولیس چې په دې لارو کې ولاړي هغه ګاډو ته دونه خیال نه لکه څومره چې موبایل ته خیال. افسر بازار کې دفتر کې ناس موبایل،
नौकर मोबाइल, चपड़ासी मोबाइल, ड्राइवर मोबाइल, कैलेंडर मोबाइल, रक्शे वाला सर मोबाइल, गाड़े वाला सर मोबाइल, खुदे पाते दे इबादत पाते दे तब څه کوي الله سره به څه کوي د قبر سره به څه کوي دا موبایل بل ته پکاريږي ځن قدم کې به څه کوي موبایل بغواړي قیامت پر ورځ به څه کوي موبایل بغواړي یو ټیم ولا مقرر کړه خدای بنده هر وخت د جیب کې موبایل منډلي روباسي او بس پلار برواني موبایل دست کنده کې پروت موبایل دا خیال پلار رواني السلام علیکم پرواني وعلیکم السلام موبایل ته ګور دنیا نن تسبیح غرزول ذکر پاتے عبادت پاتے منس پاتے د دنیا کار پاتے د آخرت کار پاتے موبایل شوق نشتا او اس پیدا پکی نشتا پیدا ته خلق اخلی خو چې څوک ته غشتي شي زموږ د خلکو به د موبایل نه څه فایده چې د عالم تقریر مو پیو نه ریده چې تر دین مسله مو پیو نه وریده چې ته اسلامی کتاب میں اونہ کتلې کې دا شیدونه پکشته چې ته یو نات مې پیو نه ریده بدق قټول روز دروغ پی لیکاو دروغ په اورا دروغ پی لیکاو دروغ په اورا پکور کې دن په بلستان کې زناکارې شروع دي ولې دغه وخت دا زنا نه ده رسول الله مبارک فرمایي د سترګو زنا نه ده زنا العين النظر دغه وخت زنا نه ده چې ته په غانې اور وخت کې شی منډلې د سترګو نه ده بلستان کې دن پروته په کوټه کې دن پروته قرآن شریف پلته پروته دلته زناکاری کې په دغه کوټه کې د خدای قرآن پروت ته تا بلستان کې دن زنا شروع کړي د سترګو زنا او دغه وخت زنا او دله زنا جنا کیم په مختدی الکان په مختدی او خدای د طرف نه در باندې غټه کیمره بل پرته ده ته چې څه کې الله سره نوٹ کیږي یو ټکه نه پاتې کیږي وې دوا مې نه قبل سبا قبول شي رزق کې برکت نشته څه برکت براشي صحابه شوق رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې پلارته یو ځای کې دما وکړه وی سوک یو دو کسان دی مخامخ غر باندې دره کې بسوک سوکې وکي دو صحابه پاسې د الله رسول موږ بسوکې وکي دواړه لاړل د شپې په دره کې ودرېدل او صحابه بیغم ود دي رسول الله مبارک بیغم ود شو ولې سوکې کیږي اتفاق ته ګوره نبی علیہ السلام مبارک خود برکت خاوندو د کشف خاوندو د معجزات خاوندو دا یو دی بل مرګري ته ویل کدا سه وکړو چې دواړه بس ویخیو زد نیمه شپه به د سوکې وکم تسملا نیمه شپه پس به تارا پاسو مته سوکې کې زب سملم ډیر خلک دا یو مرګري سملاست او دا بل دې درې ته مخامخ ودرېد او سبا سم وی خیمه راشه مون باندې ولې نو درېږي په باندې ودرېد مرګري ودل او دې په مانځو ودرېد الله اکبر چې په مانځو ودرېد دشمن یقینا کدا نوې دشمن را روانو صحابه بملاستو دشمن په پیغ راغلو دشمن چې هغه دی نو قتل په شک کې چې دا سړی دې کسونه مونږ د څه شي دی اورګه ګورو غشي رويستو چې شلق شو په داخېټه ولګي دې په مانځه ولار دې په داخېټه ولګي چې په مانځه سنگ ولار دې په داخېټه ولګي د زره لاس باندې غشي په کلس او استاخوي غورځو نه تړل هغه دوباره هغه وګنیونه لګید شپه دا چې شلق شو په بل غشي وېشته دې بیا ولګید چې بیا ولګید کچې ورکه چکه ورکه غشي خو غورځو بیا نه تو تړل نیت خو تړلې دی لاس بیا برابر کا هغه سړی سوچو که چې سړی جوړو نه لګید بل غشي پر اسا که چې شړق شو بیا ولګید غشي د پاسه غشي د پاسه غشي او د پلاس چک ورکی غردی خپل من جاری ساتي او چې کله تی وینه د دنیا لاړه او بيدا نو پوه شو نو یو سورته شروع کړي سورته کهف هغه خلاص کو زری من او کو مرګري راويخ کتو ګور الکا سوګدي او په مون گزارونه کوي الک داوله یہ دا خدای باندې وختي دی ولې نه پاسولم وې سوره کهف میں شروع کړو
د الله د قرآن صورت خوند یې نه راکو چې په نیمه کې پرېږدم او مونځ زر خلاص کم او تا راپاسو خوند یې نه راکو ملګری پاڅېد او په هغه دشمن یې دغه شو یو څو غزارونه وکړل دشمن پوه شو چې څوکۍ مضبوطه ده کسان ولاړ دي دشمن وتمبېد لاړ دې ته عبادت وایي دې ته شوق وایي دې ته د الله مینه وایي دې ته د الله محبت وایي هلکه وایي مونږ که دا عبادت کوو دا ډوډۍ سره به څه کوو دا کاروبار سره به څه کوو دې دکان سره به څه کوو دې پټي سره به څه کوو قسم په خدای دا ټول د صحابه وو دغه هم سنبالول عبادت یې کو پټي هم سنبالول عبادت یې کو رزق هم ګټه عبادت یې کو دکاندار هم کول تجارتونه هم کول عبادت هم کو ستا بس تجارتي حرام بشل روپے وګټه تجارت کومول خېټه ده تاسو تجارت ته تجارت حضرت امام ابو حنیفه کاو رحمت الله علیه دا تجارت ته او عبادت ہی سنگ عبادت کاو رمضان کے صرف د شپې به یو شپې ته ختمونه کول یو ختم به په تراو کې کو په دیر شو یا په یو کم دیر شو کې او چې تراو نه بوزګار شو د 2 رکعاتو نفل نیت په وتل په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف ختمه دې ته عبادت وای دروازه درسونه دی لګیا دي طالبان ور سره ناس دي درسونه دي 50 او 40 کسان علما ناس دي د دې ټولو روټه د دې ټولو د کور خرچا د بچو خرچا د دې جامع دا به ټول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پورا کول تجارت هم کوي لګیا دی زبردست تجارت کوي شاګردانو باندې هم روټه خوري تجارت هم کوي عبادت هم کوي درس هم خوري او په خپل وخت کې د قرآن شریف نه 12 لکه مسلې رستی دي او دا زما بس پیسې او ستا بس پیسې چې کله وفات شو په خزانه کې 56 کروڑ ډالر پراته 56 کروڑ ډالر پاتې شو درهم هغه زمانه کې درهم وي تقریبا د ډالر برابر خو بني دي زمانه کې کم وي خو 55 کروڑ درهم پراته دي نو هغه ولې رزق نه ګټي څه خزانه نشته څه مال نشته دولت نشته خر نشته اس نشته اوخ نشته څه لیکن خدای نه پریږدي رجال الله تلهيهم تجارة عن ذکر الله بيع ولا تجارة عن ذکر الله تجارت او بيع او غشتل او خرصول د خدای نه ندي منې کړي موږ بس یو زموږ رزق نو الله راضي کې پته د ژوند نه لګي کله مرو خدای چې سره پیدا کړی هغه کارو کې د جب عبادت کول شي اس وخت په نه لګي پلا رچې ذکر کولا اله الا الله درود شریف وای جب عبادت د لاس عبادت تسبیح پیړاو د سترګو عبادت قرآن شریف ته دی ګوره د غوږ عبادت په دا موبایل قرآن وره کنه یک بخته په دې د علماء بیانونه وره کنه د غوږ عبادت کولی نه غټي چې د غوږ دینا په غټي تلاوت په وره تلاوت ته په ګوره کنه چې سترګو دینا په غټي سترګو عبادت کولی نه کې خدای بنده کوم طرف ته روان دی مالی عبادتوں کا پیسې د سری جماعت کې ورکا مدرسه کې ورکا گاونډي لا ورکا غریب لا ورکا محتاج لا ورکا دا مالی عبادت د عبادتونو خوشتا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بګون کې ولوار اوسې د لوار چې کله مړ شو چا په خوب کې ولید تاسو ته یو کاله کا څنګه وې زه خدای پاک وبخله یو باغ کې روان دي چمن کې ګرځي را ګرځي په دې چمن ته نه ګوري دی باغ کې الله وبخله او یجیب دادا چې په دنیا کې د احمد ابن حنبل گاونډي او چې وې بخله مو یا احمد لورزا په جنت کې خدای داغه گاونډي کړ دا سړی چې خوب نه پاتې په ځل کې سوچ کې پرې وته احمد ابن حنبل خو ځان لړشین کړی دی په عبادت د مفتو کې لوار صاحب لاړو داغه گاونډي دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وشپور درسونه کړی دي د رسول الله مبارک شپږ لک احادیث یاد کړی دي 6 لاک د قران حافظ درس اجتهاد استنباط عبادتونه د څنګه هغه خواله رسی نو لاړ د خزینه ولا تاسو
دروازې وویله ښځه ورته لار دروازې ته شوه یاره وي ستا خاوند ما ډېر ښه په خوب کې ولید په جنت کې او راته یې ده وي چې د احمد ابن حنبل ګاونډي م هغه سره یو ځای یم ستا دې خاوند څه کول وی ده خو څه داسې څه نه دي کړي وی نه څه داسې عمل چې ممتاز عملي ما ته ووایه څه یې کړي وی نور خو څه نه دي خو دوه کار یې کړي یو یې دا کړي دي چې سټک به ورسره لاس کې و سندان باندې به یې اوسپنه واله خو چې بانګ به وویلی شو الله اکبر سټک به یې پرېښود وی ما ته د الله د طرف نه اواز وشو جومات ته به نیغله حتی چې سټک به اوچت کړی و او را براو به او بانګ به وویلی شو نو سټک به بیا اوس پهله نه براو دقسې به سټک اخوا کېښود نه به یې را براو حالانکې برولو کې څه راځي اخوا به یې کړ وی نه باس دغه زما وخت اوس د خدای وخت شروع شو ما ته د الله د طرف نه اواز کوونکي اواز وکړه حي علی الصلاة منزله شه حي علی الفلاح اله راشه چې کامیابي حاصله کړي راشه شابه ما ته اواز وشو الله اکبر دی الله ډېر لوی ذات دی دې ذات له ورتلل پکار دی نو یو به دقه چل کو چې ځان به منزله رساو بانګ سره به جومات ته ته تکبیر اولا یې نه دی پرېښی هغې له به یې خامخا ځان رساو یو یې دا چل کړی دویم د شپې به مونږ کله په اوړي کې په کوټه ملاستو احمد ابن حنبل به هم کله راوخت خپل عبادت به یې کو نو چې دی به په ډډه واوړېد راویښ به شو نو احمد ابن حنبل خو زمونږ ګاونډي په مانځه به ولاړو نو زما دې خاوند به یا الله ډېر خوند کوي که د شپې دا مونځ ډېر خوند کوي خدایا بچي دې را په غاړه کړي دي ښځه مې په غاړه ده پروردګاره ملا مې ډېره درنه ده نو څوک شته نه ده ګټې الله څوک نشته چې ماله وګټي که دا ملا مې لږه سپکه وه نو ما به اوس د شپې دقسې تا ته عبادت کړو لکه زما دا ګاونډي دا احمد ابن حنبل مولوي صاحب چې ما به م الله داسې کړي څوک م الله ټوله ورځ سټک وم لاس مې ستړي خپې مې ستړي نشم پاسېدی لږه ملا سپکه وه نو ما به الله دغسې تر ادا کړی وې دغسې عبادت به مې کړی وې لکه څنګه چې زما دا ګاونډي احمد ابن حنبل کوي د هغه د عبادت ارمان یې کړی دی عبادت یې نه دی کړی د عبادت ارمان یې کړی خدای پاک کم دی ته ورسو لوور دی رب العالمین دا جنت کې د احمد ابن حنبل ګوند ته رسوي د مارونو په عبادت الله خوشحالیږي عبادت وکړئ د ژبې وکړئ د سترګو وکړئ د غوږ وکړئ د لاس وکړئ د خپو وکړئ د مال وکړئ د پیسې وکړئ په عبادت وکړئ الله راضي کوي او که داسې دی ونه کړل او کله قبر ته لاړې بیا به څه کوې رب العالمین به بیا تپوس کوي که نه خدای ومې دنیا ته ما مال نو در کړی الله را کړی څه دې وکړل او ډېر زیات کړی مې دی تا چې څونه را کړی رب العالمین هغې نه مې مال زیات کړی دی او چې زه راتلم خیرات ته نو ډېر زیات مې پرېښی دی ما پرېږده چې لاړ شم ټول دله راوړم کدو ټول دله راوړم هغې سر خوړلی دی نه دی هغه ځمکه شته او نه دی هغه کور شته او نه دی کارخانه شته نه دی هغه غر شته او نه دی هغه چمن شته هېڅ دې هم نشته ته نه خبر الله به وایي ارني ما قدمته وښایه څه دې مخکې رالیږلي ارني ما قدمته څه دې مخکې لیږلي دي راوړه ماته شب دا راوړه چاته پرېږده چې ما ډېر کړی کافر نه به رب العالمین تپوس وکړي وی وایه که نه عذاب کې چې واچئ وی که دا ځمکه ټوله ستا وې او دا د سرو زرو ډکه وې او ما لږ عذاب درته نن معاف کولې لږ او دا ټوله ځمکه د سرو دې راکوله که نه وی بلکل مې درې درکول وی بنده ډېر معمولي شی مې دنه غوښتی و ډېر پوټی شی مې دنه غوښتی و کلمه شهادت او ایمان ادلته قبول نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هر انسان چې مړ شي دی به ستومانه ګناهګار به په دې ستومانه چې خدایه توبه مې ولې نه ایسته عبادت مې ولې نه کوم
او نیک به په دې ستوماني چې الله زیات کړی مې ولې نه دی لږ مې عبادت زیات کړی وې نو څه خبره وه زیات کړی مې ولې نه دی دا شوق غواړي چې دا د ملا په تقریر نه کېږي زړه مو ستړی شو دا شوق غواړي دا مینه غواړي پیسو سره مینه ده که نه نو سړی څه وخت پاسي وختي پېشمني پاسي پېشمني نه مخکې دا پلینکو چې رواني زمونږ خو د سړک په غاړه کور دی که نه غرار خېجې رواني او 12 بجې 1 بجه دا ګاډي رواني واپس دي ولې هلته دکان سره مینه ده شی خرابېږي که په وخت نه ده او چې کله دی اوبه خوري د شپې په 2 بجې خوب درځي او بخور دی که نه څوک یا خوب نه درځي یا سره مینه ده محبت دی شوق دی بلډینګ او بنګلې سره مینه ده هر څه والا کې خورا پیدا کې والا خدای دې دغسې مینه زموږ د عبادت سره پیدا کړي او دا په دې نه ده چې ګنې دا غریب دی دی به کوي او مالدار مال سره کېږي رورې خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه قطب الدین بختیار کاکی دا قطب مینار چې دی که نه قطب مینار دا د ده په نوم باندې جوړ شوی دی قطب مینار دی چې کله وفات شو د دنیا خلق راغی دنیا خلق جنازې له دومره دنیا راله چې لوی بزرګو لوی د خدای ولی الله او د دنیا خلق راله د نیکانو خلقو جنازو له بیا خلق اسم ډېر راځي دنیا راله جنازې څنګه کېښوده اوس جنازې به کوي به څوک خلیفګان هم ډېر دي شاګردان هم ډېر دي څوک به کوي خلق په انتظار دی کې یو سړی راپاڅېد خدای مو بخښه یو اعلان واورئ خواجه صاحب یو وصیت کړی دی هغه درته اورو ټول خلق په سوچ کې شو چې دا څه وصیت دی جنازې والا وی خواجه صاحب وی چې زما جنازه به هغه سړی پړاوی امامتي به هغه سړی کوي چې 4 صفتونه یې پکې یو صفت پکې دی چې د په ژوند کې تکبیر تحریمه د لومبې تکبیر د مونځ نی پرېښی دویم صفت به پکې دی چې د شپې به په ژوند کې تهجد نه پرېښی دریم صفت به دی چې په نامحرم باندې چې چاته د قتل ګنۍ په هغې نظر نه لګېدلی څلورم صفت به دی چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته کم نفلي دی په ژوند کې نه پرېښی چې دغه 4 نفل کوي خو سنت مؤکده به هم کوي که نو دا 4 صفتونه که په چا کې خدای مو به خروزی جنازې وکړي اوس چې څومره دنیا ده ټول په دې سوچ کې چې خدایا تهجد خو ما کړي دي ټول عمر مې کړي دي خدا تکبیر تحریمه خو ما نه پاتې شوی دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل یو ځای ته لاړه د مانځه ټیم شو روان دی مانځله زموږ د طالبانه مجیبه دي دی بیا دې ته نه ګوري چې دا اوس تکبیر تحریمه فوت کېږي خو دوی ورته غاړه وتله او ستړي مشي ډېر زیات کوي زموږ طالبان په دې کې ډېر تکړه دي اکثر دلته کې تقریر به شروع وي مولانا صاحب به بیان کوي یا به تلاوت د قرآن شریف کېږي او چې یو عالم راشي دا ټول ور په منډه شي او په خیر علیه السلام علیکم او ستړي مشي هلکه هغه عالم ستړي مشي غوره دي که دا قرآن اورېدل غوره دي قرآن پاتې شو په دې د هغې بېادبي شروع شو ابل مولوي صاحب تقریر کوي د هغه بېادبي شروع شو هغه ور منډې وې په خیر علیه ستړي مشي زموږ طالبانو کې دا یو غم شته په خیر علیه ستړي مشي او په خیر علیه هلته به جمع فوت کېږي جمع مونږ وایه لکه مونځ ناوخته کېږي مکروه وخت راځي دوی په دې نه دي خو چې تا ته در ترغاړه او ښکل دي وخت دې پکې تیر شي جنازه دې په مکروه وخت کې وشي او دا یو غم دی پکې زه یو ځل تللی وم د کوټ کې مې بیان نو خلک مینه ساتي ډېر خدای دې خوشحاله کړي عوام هم طالبان نو ستړي مشي په خیر علی ستړي مشي په خیر علی وغه بیان والا چغې والے چې خدای مو بخښه ناوخته دی لار ورکې لار چا راکول ستړي مشي په خیر علی ډېر ستړي کړم چې تقریر مې وکړه که نه نو زه لاچی ته تلم لاچی کې مې بیان
نو چې کوزېدم نو ما چې خدای پاکه دا اوس خو بیا مټې راته بیا ونغښتې مې دا خو دې پرېږدي نه اوس چې دا بیا در تر غاړه وځي او دا په خیرالي نو یقین نه دی که کور ته هم ترې روغ ورسېد ډاګی بابا جي د خدای پاک وبخي مولانا حمدالله جان صاحب اوس د مخکې ورځو کې وفات شو دی راغی اعلان یې وکړ ډاګی بابا جي نه اعلان یې نه وکړی خو ما ولید چې دی راغی چې دی راغی مې خدای مو بخا ډاګی بابا جي ته لار ورکړې بس خلک په هغه شو زه ترې ووتم څه موده پس را سره میلو شو ما ته یلکه وی ته بیا څه شوې وی زه خو دې په خلکو برباد کړم وی چې ما تا آواز وکړه زه پوه شوم چې د ځان وویسته او په ما خلک را غونډ شو په خیر او ستړي مه شي په خیر او ستړي مه شي مې زه خو جي لاچی کې بیان و بس دقه چل مې وکړو په تا مې دا د توپې خولې در مخامخ کړې او ځان مې وویسته وی بیا ما نه خبر شوې مې نه وی ښې ستړی کړم په ستړو مه شو دا لوډ سپیکر کې ورته دا علما چغې وایي چې د خدای خاطر وکړې بیمار دی کمزور چا کم دی صبرېدل وی چې کله مې تقریر خلاص که که نه او بیا تلم بیا شروع شو خوند یې نه کوم چغې دي خلک چې خدای مو خلاص وی خوند یې نه کوم وی بیا دا چلو که چې کټ کې کېنولم او کټ یې اوچت که په دیوال یې بل خوا واړو نو اخلاص شو زه په خپله یو ځای ته بیان لتلی وم چې راتلم د موټر شیشه ماته شوه په دې ستړې مه شو په دې غوبل او شیشه ماته شوه یا خدای پاک مفتی صاحب د خدای پاک وبخي مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه هغه یو ځای کې خلک را تر غاړه وتېدل ستړي مه شي په خیرالي و نو دوه کسه شاته ولاړو وی هغه یو دی بل ته و چې بیا پې نه ورځو ما چې نه بیا م راځې بس دا مینه ای خو د دې مینې څه خپل اندازه مې که نه داسې هم نه راپکاره چې هلته کې اوس تا مېلمه را په مخه کړی دی هلته تقریر وخت دی او تا دلته مېلمه را په مخه کړی دی او تقریر دې پاتې شي هلته د مانځه وخت دی تا مېلمه سره ستړي مه شي شروع کړی دی په خیرالي دی شروع کړی دی او مېلمه نه تکبیر اولا لاړ هلته تلاوت شروع دی او تاسو ستړي مه شي شروع کړل تلاوت ته څوک هم غوږ لږدي غوږ یې ښودل خو واجب دي تلاوت چې شروع وي که نه که هر څنګه لوی عالم راشي هر څومره لوی ملا راشي نو هغه ته مه پاسئ تلاوت وورئ قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون چې کله قرآن لوستل کېږي چپ هم شئ غوږ هم ورته کښېږدئ الله به در باندې رحم وکړي نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دلته لیکلی دي وایي که څوک قرآن شریف که یو ځای کې لوستل کېږي او څوک ورته غوږ نږدي نو د رحم په ځای به پرې د خدای قهر نازل شي لعلکم ترحمون رحم را نغی د هغې په ځای به د خدای قهر نازل شي نو مونږ قرآن پرېږدو هغې تلاوت نه اورو بشیر جان نعت د رسول الله مبارک هغې ته څوک غوږ نږدي بل مولانا صاحب تقریر کوي هغه په ځای پاتې شي او د میلمه ته خو چې یو پاسي او چې یو کس کار وکړي په خیرالي بیا ټول ورپسې شي بیا ټول ورپسې شي دې کې لږ یو پټې احتیاط پکار دی ښه زمونږ د کراچۍ یو ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم دی هغه راغی دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته نو د خلکو ستړي مه شي په خیرالۍ نو داسې غریب که چې هغه وایي که بیا د دې مدرسې تر عالم ښه بني تاسو زه برباد کړم دا 3000 طالبان د چاپلار به ټینګ شي چې تقریر یې وکړو بیا واپس ته نو بوټان یې روک شو بوټان نو یو وی بوټان وي زما بوټان څه شو یو وی د بوټان اعلانونه مو شو بوټانو پته ونه لګېده بیا چا وله کېړی راوړو زه پردو کېړو کې نه ځم بس موټر ته وخته او نیغې ایرپورټ ته لاړ بس زه به ایرپورټ ته وخېږم زه پرېږده بیا ایرپورټ له وله چا بوټان یوړل وي دا مې د برکت دپاره اخېستي دې ته برکت بوټان پټ که غلا که برکت له مې اخېستي دا برکت ته په غلا حاصلې مې دا خو سړي نه کمیس غونډ وباسه غونډ کمیس ولې دا برکت دی او پیر صاحب نه ګیره غونډه وباسه غونډه او لس ډکي تقسیم که برکت دپاره ولې برکت حاصل دا لوی غم دی دا یو مصیبت شته نو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه منزل روان دی او د دنیا یو په خیر او ستړي مشي او په خیر او ستړي مشي چې جومات ته ورسېد غریب نه خولې بیګې رکات ته شوی مانځه نه پس خلکو ته وایي مالم زبردست کار وکړه
وی شپږ دېرش کاله پس په لومبي ځل مانه تکبیر اولا فوت شو 36 سال پس شپږ دېرش کاله پس تکبیر اولا د ستړی مشر د الله تعالی برباد ښه مو راسره وکړه که بد مو راسره وکړه دا شوق غواړي مینه غواړي نو اعلان دا وشو چې دا څلور صفتونه په چا کې د خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جنازه باغه کوي دومره د خلکو مینه د بادشاه قطب مینار په انډیا کې جوړ کړی دی قطب مینار تاسو به نوم اورېدلي او قطب مینار څنګه مینار دی موږ لیدی نه دی خو اورېدلي مو دي شیخ صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به فرمایل وی قطب مینار باندې د لاندې نه سره پورې او د بره سر نه لاندې پورې قرآن شریف ټول په لیکلو ختم کړی دونه د بادشاهانو محبت او مینه ورسره نو خلک به جنازه کې څومره چې دا څلور صفتونه په چا کې ابه جنازه کوي خلق غلی دي سناټه چاګي بالکل خاموشي دا به چا کې دیکھ یو سړی را مخکې شو په مخې څادر اچولې ده ودرېده او چې څنګه را مخکې شو او د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه مخې کولاو که او ته وایي ستا کار به وشي خو موږ دې غر کړو خلکو کې دې مشهور کړو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي موږ دې خلکو کې مشهور کړو برباد دې کړو جنازه چې وکړه او خلکو یې مخ وکت د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش سلطان شمس الدین التمش باچا دی باچا دیتا باچا ہو زمونږ نام باچا دی توبه وباسه باچا دغې ته وایي په ژوند کې په نامحرم او غیر محرم سترګې نه دي لګېدلې مازدیګر نفل نه دي پاتې شوی تهجد نه دي پاتې شوی تکبیر اولا په زندګۍ کې نه پاتې شوی ضربه وایي هله جي څوک نو کاروبار دی نو څوک کاروبار دی په شړق دی دا کاروبار ولګي حرامو کاروبار چې کوم کاروبار تا نه خدای پاتې کوي تندر په دا کاروبار ولګاو کم دکان چې تا نه خدای پاتې کوي منظر نه پاتې کوي عبادت پاتې کوي په شړق ولګا دا دکان دا یې نه پکاري کم بچې چې تا نه خدای یری خدای په شړق تندر یې بچې خو اسې مونږ نه غرق شو دا دې پکاري کې دا بچي خدای قسم دې کدي پکار شي قسم به راته خور کدي پکار شي خدای به دې پکاري دا خو تلا جام دې غټې ورنو بچی راته بابا جی وای دا خو تمه ده درته چې جهاد ورپسې دی تمه ده ورپسې کور ورپسې دی تمه ده چې غم خادیره لکې تمه ده چې مال غواله غیا وروړي بابا بابا راته کوي او که پته وته لګېده چې بابا بس اوس پرې وته بیا به مولا راځي جی بابا ته دوا وکړه ها خدای دې جوړ کړي نه 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 جوړ نه چې خدای په خپل فضل وکړي مې خو سم په پښتو وای چې خدای زر مړ کړي نو جوړ نه چې خدای په خپل فضل وکړي نو فضل څه معنی خو دا وای په پښتو کې وای چې خدای زر مړ کړي یاره جی یو بس پروت دی نو ګران کار دی ګران کار ما یو دوست دی عالم دی د هغه د خولې قصه راته کوم خو نوم د دی هم درته نه عالم د سړي نوم هم درته نه عالم نامناسبه ده مدرسې نه راووتم او ډاکټر دی ډاکټر خپله مدرسه چلای ایم بی بی ایس ډاکټر دی وایي چې راووتم د دروازې مخې ته یو خان بابا دی زمونږ په دې محله کې خان بابا ولاړ دی او داسې رپي لاسونه یې رپي ما ورمنډه کې خان بابا ولې وایي بچې تبه مې ده نمونیا وه ګاډې را لوکه چې ما هسپتال ته ورسوي ما زر وله ټکسي راونیوه خو چې مې وکتل په حجره کې 3-4 ګاډې ولاړ دي 3-4 ټکسي مې ونیوه او دې مې پکې کېنوې ده ته ووایه چې ما او پی ډي ته ورسوي الارج ته ایمرجنسي ته ډرایور ورسو چې څه موده تېره شوه خان بابا راغی نو موږ وله ما سره طالبان هم ورلو چې ورګه خان بابا تپوس به وکړو دی په کټ کې پروت و شوګر بیمار و خپې خوږ وه وی قسم دی چې دا میږي پې د پاسه ګرځېدل د پاسه مې خان بابا دا هفته باندې خو میږي ګرځي وی شوګر مې دی تخپه مې خوږ ده مونږ ښه صفا کړو پاک کړو زه ډاکټر وم او تلم به او پټی به مې ورته کوله سارو ماښام به مې ورله پټی کوله او کټوري مې راوړل کټوري د ټیکري د کټ خپو ته مې هغه کېښودل هغې کې مې ورته اوبه واچولې چې میږي نه ورخېږي مې خان بابا څنګه بل اوس خو چېرې نمونیا مې د اوس هم ټیک نه یم خان بابا ولې دا ګاډي ته خو ما پکې ټیکسۍ کې وویل چې بچی دا ګاډي ټول زما دي خو زما نصیب پکې نشته
زامن مې دي څوک لوی لوی افسران په اقوام متحده کې UN کې غټ غټ افسران ټول بار دي انګین دي بار دي لونه په لویو خلکو وادري بار دي زما درک پک موټر ولاړ دی زما پکې قسمت نشته موټر ولاړ دی نصیب نشته وی مونږ به تلو روزانه به هم د خان بابا صفایي هم کوله خو خان بابا څوک و خبرې خان بابا داسې خان بابا و چې طبیعت یې برابر به و که نه نو مولا او طالب به ترې روغ نه پاتې کېده کنزل ستغې سپورې مدرسې پسې مولا پسې که چا به وي چې زوی مې داخل کړی دی علم پې کوم مړه یاره علم داسې زاړه شاده وی ډاکټرې که انجینیر کا څه کې په دې بچي حفظ کوم یاره پرېږده سړي هسې مازغه والا خرابی ښه تعلیم پې وکړه چې سم ملغلره ترې جوړه شي د خان بابا کار به ده مونږ مدرسې جومات ته به راغې دا څه کوې ماشومان هم ګډوډ کړه پرېږدی چې ته سم تعلیم وکړي دنیا د تعلیم ته دوی سم تعلیم وي ښه تعلیم او د قرآن ته دوی سم نه وي خراب تعلیم ورته دا وي وخت ضایع کوي دا خلک داسې خان بابا مونږ وله ښه خیال وساته ښه قدر هم وله وکړه ښه عزت هم وله وکړه ورتلو به او لاس پټی به هم بدلولی و لمباو به هم په حجره کې پروت و او کټورو ته اوبه برابرولې به ورته ښه د پرهیز شی به هم وله وړه و یو ځل مې دې تپوس وکړه چې خان بابا څنګه یاره تاسو د خدای ډېر زیات خوشحاله خان بابا سې پړه د سا ارمان دی ارمان درته وویم وویاو وی د یو وخت کې انجینیر وم او په سعودي کې انجینیر وم او ما په هغه زمانه کې په ریالونو کې ښه ډبله تنخوا اخېسته ما بچو له راجېږدې ما ټول بچي اعلی تعلیم انګلند او امریکا کې په سبق ویلي دي او ما ولا ښه مضبوط خاندانونو کې ودونه کړي دي لوڼه مې په ښه مضبوطو ځایونو کې واده کړي دي د هر یو دوی سره مې پنځه او څلور غټ غټ ګاډي دي دا اجرم ډکه ولاړه ده خو زه ارمان په یو څیز کوم په دې ډېر خفه یم چې ارمان چې په یو بچي مې علم کړی وي نو څه خبره یو نه مې علم جوړ کړی نن زما هغه خپل بچی په کار نه شو او هغه پردی بچی چې د قرآن علم یې کړی دی او حفظ یې کړی نن حقه زما په کار شي نن زما په کار نه شو بس دا مې په کار شي ډېر ستومانه افسوس ډېره غټه غلطي شوې ده واده مې وله په دغه دی شو دا بچی په کار نه راځي ګورې چې بچی دې دینداره شو عبادت ګزار دی دا به دې په کار راځي او که بچی د جاهل احمق قمقل در نه پاتې شو صرف د پیسې لار دی ورته وښوله قسم دی که دې په قسم درته خورم په دا جومات کې که دې په کار راشي که دینداري بېله خبره ده نه راځي په کار ګټه والا ګټه ښه ډېره والا وګټه او چې کله پرېوځي که نه بیا به استاد جي دوا وکړه چې بس خدای پرې رحم وکړي یا خدای زر خپې ګرې ته کړي چې ته خلاص شو بیا به دقه دواګانې کوي بیا به ځان نه خلاصوي بیا مور نه ځان خلاصوي مړه نو خو زم د دې وطن یم او تاسو هم د دې وطن رښتیا وایي دغه سړی ښځه او مور یو برابر ګڼي بیا نه ښځه خور الاو مور بلاو ښځه نعمت د خدای تعالی خور الاو مور بلاو ښځه نعمت د خدای ځکه خو بشیر جان ته چې نوم د ښځې واده په ارام کې دغه ناتونه ماتونه وی والله چې هر څه نه به خلاصوي او کله به د پیپرو ښکاری په اوږۍ کور ته به وړی کله به یې ټماټرو په اوږۍ او کله تور باټینګڼو کله یو غم او کله بل غم دا هغه جومات ته له ښه دی بچې دینداره کې دیندار صالحه کې وی سموده پس هغه خان بابا مړ شو اوره ښه وی چې مړ شو ټلیفونونه وشو څه زامن چې نږدې وغه راغلل چې کوم لري یاره وی موږ نشو رسېدی او بس خښې کې پردو مونږ والا وی غسل ورکه مولانا صاحب وی مونږ والا قسم په خدای غسل ورکه کفن والا مونږ ورکه خخ مونږ او په درېیمه باندې ټول وارثان او رشته داران رالل او په حجره کې صاحب ناشنا ډوډۍ وه چرګان دي او ګډان دي او چیلي دی او د ولاړې ډوډۍ دی او بوفې دي او ټنګه ټونګه دی او خنده او خوندې او ټول افسران او وزیران او یو د افسران دي او بس خدا تا به وایي که نه پلار یې اوس درېیمه ښځه کوي او د پلار یې واده دی دقه خوشحالي او خنده د ښځو ځان له ډوډۍ سړو ځان له ډوډۍ خلکو ډوډۍ خوړه او بس دوای خیر او خیر او خلاص یو سړی مال راغی یو زمانه کې
پته نه لګي چې اوس به مړی که جم دی وي مونږ خو ډېره خبره راشي بیا کوو نو څوک ما ته ما یو دوست وی چې دا یو ډاکټر تا سره ملاقات کوي مې ښه سهار وختي راغی چې راغی ډاکټر صاحب پړیک په ژړا شو ډاکټر صاحب چای خو پیالی اوس که چای یو ګوټی زما د خاطره وکړو په چغو په ژړا خدای څه چل شوی دی یاره مولانا صاحب بس یو خبرې له راغلی مو دا به څه کېږي مې ولې یو زوی مې دی یو زوی لوپر دی لور مې واده ده یو زوی یو مې ښځه یو مې دقه زوی دی او لوپر دی او د دنیا پیسې ګټم د دنیا پیسې ظالمان ډاکټران دا خلک سپینی سپینې کې سپین د دنیا پیسې ګټم ښه دولت ګټم او چې ماسخوتن راشم ټولې پیسې مې جیب نه وباسي او پیسې څه خبره ده چې نغدې پیسې راکه پیسې شابه راکه کنزل لا تکي پیسې رانه غواړي کورونه یې راباندې خرڅ کړل او پسې الوځئ ځان سره به څلور پنځه کسان ملګري دي لوپران کله مري ته کله ابټاباد ته کله کراچۍ ته کله لاهور ته او بلکې دا پرېږده وه ویمه چې دا پې کوه خیر دی د دوبۍ ټکټونه والا والي ملیشیا ته سنګاپور ته دا بچي دا ملګري ځان سره ګرځئ ټوله خرچه دی کوي ټکټونه هم دی والا علي هوټل خرچه هم دی کوي خوراکونه هم پې دی کوي ګفټونه هم والا دی اخلي دې ته به چا پلار پیسې ټنګې ټول کورونه یې رانه خرڅ کړل ټول کورونه او ما ورته ژبه چې نور څه دي خو دغه کور دی او مور دی وي دا ښځه دې خرڅه که خو ماله پیسې را او ما ته یې وی مولانا صاحب بېګې هم راباندې ډزې کړي دي خدای بچ کړی وی څه وکړم وی یو علاج یې دی چې مړی کړ او داسې چل د مرګ یې راځي چې څوک به ترې خبر هم نه شي او ما به بېغمه کړي داسې چل راځي هېڅ نه به مور به هم نی خبر او ما به خو ګوتې مې نه ورځي بچی مې لاس پې نه ورځي څه وکړم تا له راغلي یم څه چل راته وښایم ډاکټر صاحب ګمان کوم چې تا به هم چې ته پالکانه کې او په ځوانۍ کې مونځ نه کړی او نه به دې بچي ته مونځ خولي خفه کېږه مه ما وي مې تا چې اپریشن کوې مریض له نو دړدوې خو د هغه د فایدې دپاره کوې مې زه هم ستا د فایدې خبره کوم یو پوټی اپریشن دله کوم دړدوم دې خفه کېږه ما مې تا به چې ته دا زوی نه بوتلي ملا ته چې ورسره کښېنې چې دته یو دوه ټکي د قرآن شریف وښایه ځان جومات ته به دې چې ته نه بوتلې چې ته تبلیغیانو له پرې په ګوتو نه ورکړه چې یو سې روزه خو به چې ولګوه چې د نیکانو سره به په مجلس کې نه کېنولې چې ذکر یو نیک سړي سره کېنه یاره مولوي صاحب ټیک دی موږ خپله جومات ته نه وتلې زوی به څه بولي دغه چل شو که سخوندر دی چې جوړ کړه سخوندر نو سخوندر خو همدغسې کوي سخوندر له خو چې مالک ګیا ورنه کړي نو په مالک د پاسه بیا ورلګي او ښکرې نیغی که مالک هر طرف ته ورسو نو ته خدای وایي چې د دې بچي له د حضرت بلال نقشه جوړه کړه د صحابه نقشه جوړه که د رسول الله تعالی ما نمونه لېږلې ده په هغه نمونه یې روان کا او تا د بچي نه سخوندر جوړ کړ ټینګ شوه ته زمونږ دا خلک په غلط سوچ روان بس پیسر او دولت دی او پیسر او دولت دی څه به جوړی د دې پیسې او دولت نه چا لی ګټې لږ سوچ وکړه خدای بنده ته څه له پیدا دې له پیدا چې بس بچو له رزق پیدا کړو ډوډۍ پیدا کړه پیدا کوله په حلاله او چې کله بالغان شي بلا ورپسې ځان نه دي ګټي که نیک دی خدای به یې ورکوي که بد دی په تندر یې وړه روزي به خدای ورکوي زما وروڼو الله خوشحاله عبادت وکړئ څه له پیدا یې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون د لاس عبادت وکړئ تسبیح جیب کې واچوئ څومره چې دلته کې زما دوستان یې زما مقتدیان یې ما له خو چې څوک پېښور نه راځي او که د سوات نه راځي او ډېر لرې ځای نه راځي او په مینه راځي که نه چې ما سره څوک هم دا بیان هم چې څوک اوري بیان که زنانې اوري او که نارینې اوري او په بار ملکونو کې اوري تاسو او کې څه فایده را تسبیح به راته خدای یادوي چې جیب کې تسبیح نه الله به ته یاد شي تسبیح والے ټول او ټول دروازې کم از کم 1000 پیرې لا اله الا الله وایي لا اله الا الله لا اله او چې سلو ته ورسوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل بیا یو لس پنځه لس پینټه د خدای په دې نوم لګي په دې کلمه یو لس پنځه لس پینټه لګي نو لس پنځه لس پینټه د لوی ذات له نشي ورکولی چې موږ له ایمان او اسلام او د ښکلي شکلونه راکړي دي او چې ماسخوتن اوده کېږئ ماښام نه پس 200 پیرې به درود شریف وایې وایې به انشاءالله کوي
200 پیرې وایي د رسول الله مبارک څونه احسان دی په موږ او که وسم کېږي نو دا کلمه ډېره مزېداره ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو 1500 پیرې وایي یو 200 یې وایي خیر ډېره مزېداره ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو 200 پیرې وایي تلاوت د قرآن شریف لږ کوئ په خپل هم راځه بچې هم راول او یو خبره درته بله کوم چې خوا کې مدرسه د دین وي که نه هسې په هفته کې یو ورځ چکر لګوه ځان سره بچي هم بوځه هسې ورځه مدرسه کې کښېنه که په سبق پوهېږې که نه پوهېږې ځان سره بچې بوځه مدرسه کې کښېنه چې دا بچې دی د دې خاورې د ناستې لږ خوند والي د دې طالب نه د ده نفرت پیدا نشي د مدرسې او د قرآن نه د نفرت پیدا نشي او دین سره او مدرسې سره او حفظ سره شوق او مینه پیدا شي بیا به دا بچې به بیا سمي ملا دې نشي حافظ دې نشي خو لږې مدرسې ته بوځه په خپل هم ځو عالم سره لږ کښېنه ورځه بچې ملا صاحب سره کښېنو دوه د مزې ته پوسله به مو ماښام یو څه روزه پرې لګوه خدای ته یې لږ ورنږدې کړه نیکانو صالحانو سره یې لګوه په خپله به ټیک شي که خیر انشاءالله ورځې نو موږ دغه د ژوند مقصد دی الله دې موږ له د عبادت توفیق را نصیب وګرځوي چاته څه پریشاني دي په خوشحالیو بدلې پروردګاره ته زموږ نه راضي شي الله ته زموږ نه راضي شي زموږ توبې قبولې کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي او خدای د ګناه او د هغې د اسبابونه هم زړه تور کړي نفرت هم دې پیدا کړي الله دواړو جهانو برکتونو او خوشحالۍ هم نصیب کړي او چې څومره د لرې لرې زموږ د جومات سره کم کسان راځي په یو قدم ولا اجرونه برکتونه رزق کې کاروبارونو کې الله برکت پیدا کړي چې څوک زموږ دا بیان اوري ملک کې دي که بار ملکونو کې دي که زنانه دي که نارینه الله ټولو له خیر او برکت او عافیت او خوشحالۍ نصیب وګرځولې برحمتک یا